د پوکڼۍ یا کانډوم استعمال د کوروالی لپاره. سلامونه مې قبول کړئ ګرانو کتونکو. یوه هیله در څخه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب د ویډیو لاندې سورس د سبسکرایب نشان ووایئ، په خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي، او دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو ټول ملګري مو له دې خبر شي. کانډوم یا پوکڼۍ ډېرې ګټې لري چې ځینې په لاندې ډول دي. که چیرې تاسو ونه غواړئ، یعنې هغه ښځه او خاوند نه غواړي چې بې پلانه بې وخته اولادونه رامنځته شي، دا چې اولادونه د الله تعالی کار دی، خو بیا چې کوروالی ترسره کېږي په خپل وخت باندې اولادونه رامنځته کېږي، نو که چیرې تاسو بې پلانه اولادونه نه غواړئ، نو کانډوم یا پوکڼۍ استعمال کړئ د بې وخته بې پلانه اولادونو څخه مخنیوی کوي. یعنې که چیرې تاسو د کانډوم استعمال کړئ، نو د دې بې وخته اولادونو څخه مخنیوی کېږي. دوهم، که چیرې ښځه او خاوند څخه یو جنس یو ناروغي ولري، یا په ښځه کې ناروغي وي او یا په خاوند کې ناروغي وي، نو د دې د انتقال څخه مخنیوی کوي. د کانډوم په استعمال سره د دواړو ناروغیو د دواړو جنسونو څخه یو بل ته د ناروغیو معنی ګرځي، ځکه کانډوم د ناروغیو معنی ګرځي چې په دې سره ناروغۍ څخه مخنیوی کېږي. دریم، د کوروالی موده مو اوږدوي. که چیرې ځینې کسان په زر کوروالی وخت کې زر د خلاصېدو سبب ګرځي، نو د کانډوم په استعمال سره د کوروالی مو اوږدېږي. څلورم دا چې کانډوم یا پوکڼۍ په هر ځای په اسانه موندل کېږي. پنځم، د نورو طریقو یا د نورو بېلابېلو طریقو څخه د کانډوم یا پوکڼۍ استعمال تر ټولو اسانه ده. نو راځئ چې د استعمال طریقې در وښیو چې څنګه کولی شئ تاسو پوکڼۍ یا کانډوم استعمال کړئ. زموږ له ویډیوګانو څخه غیر اخلاقي ګټه اخیستنه جدا منع ده. کله چې تاسو پوکڼۍ د پلاستیک څخه راوباسئ تر څو پرې نه شي، که پرې شي دا یو نقصان لري، ځکه د سپرم د نارینه سپرم د ښځینه رحم ته رسیږي د سوري کېدلو په صورت کې. نو په احتیاط سره پلاستیک څخه راوباسئ او بل خاص اندام ته یې برابره کړئ تر څو خاص اندام مو پارېدلي حالت کې وي، هغه ته یې واچوئ. کله چې پوکڼۍ یا کانډوم استعمال کړه، بیا د پوکڼۍ سر باید داسې ونیول شي تر څو په سر کې هوا پاتې نه شي. هغه خلیګه چې کومه د پوکڼۍ په سر کې لري، هغه د سپرم لپاره باید پاتې شي تر څو هلته جمع شي. نو تر څو ډېره باید هم باید فشار وارد نه شي، ځکه چې کله د خلاصېدو په کوروالی په صورت کې د پوکڼۍ سوری نه شي. د کوروالی وروسته پوکڼۍ وباسئ او خپل خاص اندام ومینځئ. یوه پوکڼۍ باید یو ځل استعمال شي، د دویم ځل استعمال څخه ډډه وکړئ، ځکه د پوکڼۍ شاید سوری وي او بیا هم درته ګټه نه لري. هغه کسان چې زر خلاصېږي، نو دوی پوکڼۍ استعمال کړي تر څو د دې موده اوږده شي، او پوکڼۍ د کار څخه وروسته باید په پټ ځای کې ښخه شي. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله کوم چې خوښه شوې مې. که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ، او دا ویډیو در سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو څخه نړۍ مننه.